وای په ژوندون مې قدر وکړئ چې کله مړ شم بیا راپسې وش وش دا ژړاګانې مه کوئ مړي پسې بیا ټول جهان ژړا کوي زمونږ د افغانانو وطن زمونږ د افغانانو ویاړ ولي محمد نوري ورور چې د افغانستان دپاره یې قرباني هم ورکړې ده د افغانستان دپاره یې ویاړونه هم ګټلي دي تاسو به اوس وایئ چې رحیم صدیقي څه ویاړونه یې ګټلي څه قرباني ورکړې ده راځئ چې نن دله د ده قرباني وښیم د ده هغه ویاړونه درله وښیم په 2009 کال کې ولی محمد نوري ورور په موساکلا کې وظیفه اجرا کوله په ملي اردو کې چې هلته جنګ ونښتلو په هلمند موساکلا کې بدبختانه بم واولتلو او خپلې خوږې سترګې د افغانستان په خاطر باندې قربان کړلې سترګې خو یې لاړې بدن یې ټوټه ټوټه زخمي و یوه میاشت په کوما کې پرېوتلو افسوس دی وي زموږ په حکومت کې چې دا بعضې خایران دي چې تپوس یې هم ونه کړي چې کله ورته الله پاک دویم ژوند ورکړي بېرته روغ شولو حالات یې ښه شو خو هغه سترګې هغه دنیا یې بیا ونه کتله هغه خپل ماشومانان خواږه ماشومانان یې بیا ونه کتل خو هغه کومه مینه چې افغانستان ته وه هغه به یې روس ته معلومېږي چې افغانستان ته به یې مینه په زړه کې ساتلې یا نه پوره ویډیو وګورئ چې څه به کېږي مخکې هلته نه خو افغانان چې کوم دي دا خاینان دي په افغانستان کې هغه افغانان درله یادوم هغو ته د افغانانو نوم هم ورکول بیادبي ده هغو ورته مینه ورنه کړله عزت یې ونه کړې افسوس دی وي هلته د انګریزانو راواغستلو انګلستان ته یې ویوړلو سره د فیملي هغو ورله عزت ورکړې هغو ورله مینه ورکړله خو راشئ چې اوس د ولي محمد نوري ورور هغه مینه وګورو افغانستان سره راپاڅېدلو د افغانستان په خاطر یې منډه شروع کړله ده دا سوچ ونه کړه چې زه نابینا یم ده دا سوچ وکړه چې زه به د افغانستان دپاره څنګه ویاړونه راوړم څنګه به ورسره هغه چې کومه زما مینه ده چې هغه کومه مینه ورسره زما په پوج کې وه هغه مینه به زه څنګه ستایم څنګه به یې ساتم منډه یې شروع کړله په نړیواله سطح باندې ورو مخکې تللو د افغانستان دپاره یې په نړیواله سطح اتلولۍ وګټلې قربان د داسې اتلانو نشم د داسې اتلانو ملاتړ وکئ د خاینانو ملاتړ مه کوئ څوک هم چې افغانستان وراني تباه و برباد دي شي که هغه زه یم که هغه تاسو یې خاین ته به خاین ویم اتل ته به اتل ویم او بوتل ته به بوتل ویم په نړیواله سطح یې لوبې ګټلې دي 2 لوبې چې دي نابیناو نه یې ګټلې دي 6 لوبې چې دي د روغو خلکو نه یې ګټلې دي دې ته اتل وي په نړیواله سطح باندې دي تاسو سوچ وکړئ چې هغه انګریزانو به څه ویلي چې راشئ دغه بیچاره نابینا وګورئ بیا هم منډه وي چې ورته تپوس ته نه وکړي چې دا سترګې دې ولې چې دا ورته په خوږه ژبه باندې ووایي چې دا خو مې خپل د افغانستان په خاطر باندې قربان کړي دي دې ته وایي اتل زه اتل نه یم دا نور اتلان نه دي دا اتلان دي چې دا کم ملي اردو کې ځواکونه دي که نه دا زموږ اتلان دي چې کم زموږ پولیس دي دا اتلان دي چې په کم کمنډو کې دي دا اتلان دي په حکومت کې چې کوم خلک نه چې هغه زموږ اتلان نه دي رحیم صدیقي ستاسو اتل نه دی دا ستاسو اتل دی د داسې اتلانو ملاتړ باید وکړئ کله چې بیا زه د افغانانو ملاتړ کوم په ما باندې بیا ټاپې لګېږي چې رحیم صدیقي هم خاین دی بعضې ټایم کې چې د افغانانو غږ جګوم بیا راباندې ټاپې لګېږي چې دا نفرت غواړئ خو تاسو ته پته نشته چې زه مې خپلو افغانانو سره د زړه نه مینه لرم په لا اله الا الله په لا اله الا الله محمد رسول الله که هیڅ بل داسې دغه مې که نه مطلب مشهورتیا څه مشهورتیا خو الله پاک را کړې ده تاسو را سره مینه لرئ خو د خپلو افغانانو غږ به همیشه جګوم د خپلو افغانانو ملاتړ به کوم کښې بیا خو وخت